د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وایي چې میړونه وي هلته کورونه وي. وایي چې یو کال خورا ډیره واوره واورېده، لارې او کوڅې بندې سوې، ډیر کورونه تر واوره لاندې سول، ډیرو خلکو ته د سر او مال تاوانونه ورسېدل. ژمی هر ډول چې و تیر سو او پسرلی راغی. د پسرلي 9 ورځې هم تیرې سوې. خلک ډاډه سول چې اوس به نوره واوره نه کیږي. د غزني ولایت په یو لیرې کلي کې یو سپین ږیری اوسېدی. دی ډیر تجربه کار او له موسم سره ښه بلد و. د 10 ځوانان زامن درلودل او ښه یې روزلي وه چې د ده له خبرې هېڅ نه اوښتل. سهار مهال و، سپین ږیري اسمان ته وکتل. اسمان تک شین و. یوه زوی ته یې ویل: زویه، ولاړ شه، د هغه غونډۍ پر سر ودرېږه، شاوخوا وګوره چې پر اسمان وریځ ښکارېږي که یا. زوی یې ولاړ او پر غونډۍ ودرېد. شاوخوا یې څار وکړ او بیرته راغی. پلار ته یې ویل: بابا، ډېر لرې یوه لویشت سپینه وریځ ښکاري. سپین ږیري زامنو ته ویل چې دا وریځ خطرناکه ده. زما تجربه دا ده چې نن واوره کیږي او دا واوره به ډیره خطرناکه وي. نن کارونو ته مه ځئ او پر کور پاته سئ. بیا یې وویل چې په غوجل کې ولاړ غویی حلال کړئ چې پوخ یې کړو. د کور ټول لویان او کوچنیان یوې کوټې ته راولئ او کوټه ښه توده کړئ. نورو زامنو ته یې ویل چې تاسې د واورې پاکولو سامانونه تیار کړئ، پنډې جامې واغوندئ او ځانونه د واورې پاکولو ته چمتو کړئ. زامنو یې هم د پلار خبره ومنله. هر څوک په خپل کار پسې روان سول. د کلي خلکو وویل چې د سپین ږیري او د هغه د زامنو ماغزه خراب سوي دي، هسې بې ځایه له واورې ډارېږي. په دې شنه اسمان او پسرلي کې به واوره له کومه سي؟ کلیوال له خپلو کورونو راووتل. هر څوک په خپل کار پسې ولاړل. 21 وریځ ورو ورو پسې ډېرېده او آخر یې د اسمان مخ پټ کړ. لږ شېبه وروسته واورې په اورېدو پیل وکړ. هغه خلک چې په کورو کې پاته وه، نه یې د واورې لپاره چمتوالی درلود او نه یې هم د سونګ لپاره بوټي او نور ضروري شیان درلودل. واوره ډیره چټکه او غټه غټه اورېده. هغه ځوانان چې له کلي څخه لیرې تللي وه، دا موقع پیدا نه کړه چې بیرته خپلو کورونو ته راسي. په لږ وخت کې واورې کوڅې او لارې بندې کړې. واوره وار په وار پسې ډېرېده. داسې وخت هم راغی چې واوره د کورونو تر دروازو پورته سوه. د سپین ږیرو زامنو به په نوبت سره له بامو څخه واوره پاکوله. کله چې به ستړي سول او یا به یې ساړه وسول، نو هغې کوټې ته به راغله چې دیګ پکښې باندې و. له دیګ څخه به یې غوښه راویسته او وبه یې خوړه. په همدې ډول به یوې ډلې واوره پاکوله او بلې ډلې به ځانونه تودوله. د سپین ږیري زامنو ته ګرانه وه چې له نورو خلکو سره د واورې په پاکولو کې مرسته وکړي او یا د هغوی له حال خبر سي. دوی ایله دومره وکړل چې د خپل کور واوره پاکه کړي. ماښام مهال واوره ودرېده، خو بیا هم په کلي کې چوپ په چوپتیا وه. آن دا چې د سپو غپاوې هم نه اورېدل کېدې. د سپین ږیري زامنو د کلي د لارو او کوڅو په خلاصولو پیل وکړ. کوڅې پاکې سوې، خو هیڅ یو کلیوال کوڅې ته راونوت. په کورونو کې هم د چا غږ نه اورېدل کېدی. بس یوازې په هوا کې کارګان ګرځېدل او کاغ کاغ یې کاوه. د سپین ږیري زامنو د ګاونډي د کور له دروازې څخه واوره پاکه کړه. یوه زوی یې ناره کړه: راووځئ، دا دی کوڅه خلاصه سوه. خو چا ځواب ورنه کړ. ځوان ګاونډي کور ته ورننوت. ګوري چې د ګاونډي ټوله کورنۍ مړه سوې ده. وروسته معلومه سوه چې د کلي ټول خلک مړه سوي دي. پر چا خونې را نړېدلې او څوک له یخنۍ څخه مړه سوي دي. په نیمه ورځ کې د ټول کلي خوله پټه سوه. بس یوازې د سپین ږیري کورنۍ ژوندۍ پاته سوه.
کله چې هوا توده او واورې ویلې سوې نو لارې هم خلاصې سوې. د نورو کلیو خلک راغلل چې د دې کلي احوال واخلي. ګوري چې له یوه کور پرته نور ټول کلیوال واورې وژلي دي. په یوه ورځ کې ټول کلی هدیره سو. د دې پیښې اوازه تر لیرو لیرو سیمو پورې ولاړه. دا پیښه په کیسو او نکلونو کې ورګډه سوه. اناګانو او نیکهګانو د خپلو لمسیانو تر غوږو هم ورورسوله. د سپین ږیري زامنو لیڅې رابډ وهل، کارونه یې وکړل، وروسته یې ودونه وکړل، ټولو ځانونو ته جلا جلا کورونه جوړ کړل، زامن او لوڼې یې پیدا سوې، هغوی هم ځوانان سول او ودونه یې وکړل. ورو ورو کلی بیرته آباد او د پخوا په شان پراخ سو. خان او حجره، ملا او جماعت یې پیدا کړل. دا کلی نوی کلی وبلل سو چې د سپین ږیري د زامنو برکت و. د سپین ږیري زامنو هم ځانونه له مرګه وساتل او هم یې خپل کلی د پخوا په شان آباد کړ. اوس کلی آباد او له خلکو پخوانۍ غمجنه کیسه هیره وه، خو ځینې پخوانۍ کنډوالې لا اوس هم پاته وې او لکه زړه انا خپلو لمسیانو ته به یې د دې غمجنې پیښې کیسه ور یادوله. یو ورځ یو مسافر پر لاره تېرېدی. ده هم په ماشومتوب کې له خپلې انا اورېدلې وه چې د دې کلي ټول خلک واورې وژلي دي. کله چې کلي ته راغی نو ګوري چې کلی سمسور او آباد دی. له حیرانۍ یې ګوته په غاښ ونیوله. د کلي له یوه سړي څخه یې وپوښتل: ای وروره، ما اورېدلې وه چې د دې کلي ټول خلک واورې ووژل، خو اوس چې زه ګورم ټول کلی آباد دی. سړي د خپل سپین ږیري نیکه د تدبیر او د هغه د 10 مېړنیو زامنو کیسه ورته وکړه. په دې وخت کې مسافر وویل چې مېړونه وي هلته کورونه وي. یادونه: دا متل په کندهار او غزني ولایت کې ډیر ویل کیږي. کله چې ځوانان یو کار په ډیره میړانه ترسره کړي او یو څوک د خپلو زامنو، تربرونو او خپلوانو په مټ یو کار په بریالیتوب سره پای ته ورسوي، نو خلک د ځوانانو د هڅونې او ستاینې لپاره دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي دا کیسه مې په کوچنیوالي کې له خپل پلار څخه اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي چې میړونه وي هلته کورونه وي.